أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. لدي مذکورہ آیتونو نمخی د مشرکانو ناکار حالت بیان شو. فرمایلی وو چې ولو ان لكل نفس ظلمت ما في الارض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب. چې ظالمان چې چا ظلم کړی وي او الله نه شریک جوړ کړی وي نو کو بالفرض د دې ټولې دنیا هر څه د هغه په قبضه کې راشي نو دې به د ځان خلاصولو دپاره د عذاب نه دا ټول په فدیه کې الله له ورکوي. لیکن الله با دا نه قبلوي او بېمانتیا به د خلکو نه پټوي اگر چې دا بېمانه وي په خپل ژوند باندې چې کوم ژوند په دنیا کې تیر کړی دی. نو اوس په دې مذکوره آیتونو کې الله پاک طریقه د نجات ښیي د بدحالۍ نه او د عذاب نه چې د عذاب نه به دا مشرکان څنګه بچ کړي او دارنګې د بدحالۍ نه به دا انسانان څنګه بچ کړي. نو الله طریقه د نجات ښیي چې دا به په قرآن سره بچ کړي. ذریعه نجات او ذریعہ د فلاح او د کامیابی دا قرآن کریم دی چې الله را لېږلی. نو دې د قرآن سره تعلق قایم کړي چې د الله د عذاب نه خلاص شي. نو ترغیب د قرآن ورکوي. فرمایي یا ایها الناس اے خلقو عربی او که عجمی پختانی او که پنجابیانی سندیانی او که بلوچیانی ټولو ته الله خطاب کوي اے خلقو قد جاءتكم موعظة من ربكم
بشکا راغله د تاسو ته نصیحت د جانب د رب تاسو موعظه تاسو ته راغله واعظ تاسو ته راغله او موعظه او واعظ ته وی الكلام المرقق للقلوب هغه کلام ته وی چې هغه زړونه نرموونکي وي نو تاسو ته موعظه او واعظ راغلی دی چې هغه قرآن دی چې دا زړونه نرموونکي دي نو تاسو د دې نه واعظ حاصل کړئ نصیحت حاصل کړئ او قرآن دراشي او د خپل سخت زړونه په دې باندې نرم کړئ وشفاء لما في الصدور او دا قرآن شفا ده دا هغه مرضونو دپاره چې هغه په سینو کې وي او په زړونو کې وي په زړه کې عقیده د شرک وي نو دا شرک لرې کوي په زړه کې حرص دنیایي نو دا حرص دنیا لرې کوي په زړه کې بغض او حسد نو دا بغض او حسد او کینه د زړه نه لرې کوي او دارنګې دا د هغه امراضو دپاره هم علاج دی چې هغه امراض قلبیه نه دي بلکې امراض بدنیه دي نو بدني امراضو دپاره هم علاج دی خو لوی مرض هغه د زړه مرض دی نو د دې وجې نه د زړه د مرض ذکر وکړو او د باقي امراض بدنیه ذکر ونکړو چې د هغې دپاره هم شفا ورنه نور علاج د هر مرض دپاره ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ یو ځل په لار تېرېدو د یو قبیلې سردار و هغه لړم چیچلو نو هغوی ته هغه علاقې والا وویې چې یاره زمونږ که دا سردار لړم چیچلی نو تاسو له څه دم درځي نو هغه وی او موږ له دم راځي نو سورت فاتحه ولوستله او هغه پرې چوپ کړله الله تعالی هغه جوړ نو امراض قلبیه هم په دې سره لرې کېږي چې هغه سخت مرض د زړه مرض خو ډېر سخت مرض نو نور امراض بدنیه هغه هم الله تعالی په دې سره لرې کوي دا علاج دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې سورت فاتحه دا سورت شفا دی او دا سورت الرقیہ دی دا دم دی څوک چې په دې باندې بس دم واچي الله تعالی هغه ښه کوي چې الله وغواړي دا یو سبب دی د ښه کېدلو او د شفا نو الله په دې سره امراض بدنیه هم لرې کوي او امراض قلبیه هم لرې کوي ناکاره عقیده وي په زړه کې الله هغه لرې کوي ناکاره ملکۍ په زړه کې چې هغې ته ملکه ردیه وایي هغه الله لرې کوي ناکاره اخلاق ناکاره خیالات الله هغه لرې کوي او دارنګې ظاهري چې کوم ګناهونه دي نو هغې دپاره هم داسې دي د اواز دی او نصیحت موعظه وهدن او دا هدایت دی هدایت ته معنا څه ده یعنی دا نیغه لار ښودونکې دی د رضا الهي چې څوک د الله رضا غواړي نو دا قرآن هغه د الله د رضا په لار روانوي او الله ته د رسېدو یو ذریعه ده الله ته د رسېدو لار ښيي د وصول الهي او د رضا الهي دپاره څه دی
لار خودن ورحمت او دا رحمت ته للمؤمنین د مؤمنانو لپاره چې څوک په عمل وکړي داغي دنیا جنت شي او داغي قبر هم جنت شي او داغي آخرت هم شي هغه جنت جوړ شي دا رحمت ته د مؤمنانو لپاره قل هو یا اے پیغمبرات خلقو ته بفضل الله چې په دې فضل د الله باندې چې دا قرآن دی وبرحمته او برحمت د الله باندې چې هغه اسلام دی وبذلك فليفرحوا بس په دې باندې تاسو خوشاله شئ او هو خیر مما یجمعون دا فضل د الله او رحمت د الله دا ډېر بهتر دی دا هغه مالونو او دا هغه دولتونو او دا هغه عزتونو او دا هغه عہدونو یجمعون چې تاسو جمع کوئ د دې نه لوی دولت بل نشته چې د قرآن سره تعلق قائم شي او د قرآن علم سره حاصلوي او په قرآن باندې عمل کوي او په دې قرآن باندې خوشاله وي نو د دې نه لوی دولت بل نشته ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا الله وی چاته ورکړي شي فهم د قرآن نو بهشکه ورکړي شو ته ډېر لوی خیر د دې نه بل لوی خیر نشته اور رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من اراد الله خيرا يفقهه في الدين د چا بارک الله د خیر وکي چې د خیر ورکوم نو الله تعالی هغه ته د دین جوړ علم ورکي دا ډېر لوی خیر د دین علم د قرآن علم د دې نه بل لوی خیر نشته اور رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي خیرکم من تعلم القرآن وعلمه پتاسو کې بهترین انسانان هغه چې هغه قرآن زده کوي او قرآن بیا نورو ته ښيي دا بهترین انسان دا بهترین په مخلوق کې د الله مخلوق قل هو یا اے پیغمبره بل دلیل بیانوي چې څومره سدي په دې دنیا کې دا ټول الله پیدا کړی دا بچا نه پیدا کړی نو دا الله معبود پر حق دی او بل څوک معبود پر حق نشته قل هو یا اے پیغمبرات خلقو ته ارائیتم خبر را کې ماتا اخبرونی ما انزل الله دا هر هغه څه په باره کې چې نازل کړي دی الله پاک ستاسو لپاره نازل کړي دی معنا څه ده یعنی پیدا کړي دی ستاسو لپاره خدا پیدا کېدل نه په نزول سره تعبیر وکړو ځکه چې د برکاتو سبب چاته کی هغه برکت کی نو خبر را کې ماتا د هر هغه څه په باره کې چې پیدا کړی دی الله پاک ستاسو لپاره پر رزق چې هغه رزق دی فجعلتم منه حراما وحلالا پس تاسو ګرځوي بعضې د دې نه حرام او بعضې حلال لکه مشرکین به وي ما فی بطون هذه الانعام خالصة لذکورنا هغه بچی چې په خېټو د دې څاروو کې دي نو دا خالص دي زموږ د نارینهو دپاره نارینهو دپاره دا جایز دی او زنانو دپاره دا جایز دی ومحرم علی ازواجنا او دا زموږ په بیبیانو باندې دا څه دي دا حرام دي دا یو بچی چې د یو څاروي په خېټه کې به نو د هغې به دا عقیده وساتي وَإِن يَكُن مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ او که دا مړ پیدا شو نو بیا به پکې موږ ټول شریک یو نارینه او زنانه به ټول خوري ټولو دپاره به دا حلال نو الله به
ساروی پیدا کو دی بابا کې د ځان نه تحریم کو هغه به حرامول وجعلوا لله مما زرع من الحرث والانعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا دا اللہ پیدا کرده فصل کو دا اللہ پیدا کرده ساروی کو باقی کی بے تقسیم ہو چه دا یو حصہ دا اللہ شو دا بلا حصہ دا شرکاو شو او شرکاو دا پارا بے چکم اومن لنباقا بے بیا پزان حرام بگرن دارنگی بحیرہ صاحبہ حام وسیلہ دا حیوانات کو پزان مانے با حرام مول ما جعل الله من بحيرة ولا صائبة ولا وسيلة ولا حام ولكن الذين يفترون على الله الكذب کافران بابا اللہ مانے دا دروغ اللہ تبع نسبت کو اللہ ہوئی چی ما تاوت دینا تپوسو کہے پیغمبر قل اللہ اذن لکم ہوا یا آیا اللہ اجازت در کرے دیتا سلطہ دی تحریم و تحلیل چی اللہ کم رزت پیدا کرے دیتا سلطہ کی دزان در تحلیل و تحریم کمیں دا اللہ تاسو لتا اجازت در کرے دے چیتا تاسو کوئے اب علی اللہ تفترون یا پا اللہ بانے تاسو دروغ پوری کوئے چی دزان نے یوشی حلالی اگا حرام کے او بیا اللہ تا نسبت کوئے اللہ دروغ پوری کرنے مطلب ایدہ دے چھ ہر سا اللہ پیدا کری دی اور تاسو پر نظر نہ چھپاگئی کہ تحریم کوئے اور اللہ حلال کری دی بتا دا تحریم حق تاسو تریشتا اور دا تحریم تاسو سر غلط دے اور دا اللہ پر پیدا کردہ چیزوں کے تاسو دا تحریم اور دا تحریم اجازت ہو اللہ نہ دے در کری تاسو دا لے اجازت وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة وما ظن الذين سبمان قيار كسان يفترون چاہی کبھی یو جوڑی على الله الكذب فالله بانے دروغو يوم القيامة پروز دا قیامت کی دا قیامت مطالب لگی سبمان چه دی سر با اللہ سکئی دی دا کو مانتے چه اللہ با منگو بخی نا اللہ با دی بخی نا اللہ با دی مواخذہ کئی سو کو مانتے دا دی تروجن و خلقو چه پا اللہ تروح کئی دا قیامت متعلق ہو چه پا قیامت کے با اللہ دی پریق دی ماں پکی اور دی مواخذہ با نکئی نا مواخذہ با کئی ان اللہ لذو فضل علی الناس بے شک اللہ خاوت فضل دے پخل کو باندے نو محلت ورگئی نور مواخذہ بکئی زبدستی مواخذہ نکئی نو دا دلیل ندے چا اللہ بروس کن نگئی دا محلت ورگئی اللہ فضل ورگئی ولیکن اکثرهم لا یشکرون لیکن اکثر دے خلق میں شکر نہ ادا کئی دا اللہ عبادت نگئی دا اللہ عبادت وما تكون في شان اور نہیں تو اے پیغمبرہ پہیسیو کار کی دکارون وما تتلو منه من قرآن اور نلو لے تو اے پیغمبرہ منه دلی قرآن من قرآن سہیست قرآن قرآن خویو سورت تمو یو قرآن ٹھول قرآن تو ہوئی من قرآن نمورات سے حصہ تو وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ او عمل نکوے تاسو اے ٹھول خلقو من عمل حصیو عمل اِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا مگر یوں منگا پتا سبانے حاضر و ناظر من حاضر ناظر من باقیدہ تاسویلو پیغمبرات چھے باہر یو کار کی نزتاوینم زحاضر و ناظر
او پیغمبر ته قرآن ولې نوم زه تاوینم ستانه خبرې او پیغمبر دا ټول خلک چې هر یو عمل کوي نو دا هر چا عمل باندې زسه منځ گواهی ما زی وینم زه حاضر او ناظر یم دا دلیل علمی بیان د توحید لپاره چې الله علیم بكل شیء او دا الله نه ما سوا بل هیڅوک علیم بكل شیء نشته الله واحد لا شریک له دی په خپل علم کې الله سره په علم کې هیڅوک شریک نشته نو دا دلیل علمی بیان استفیضون فيه زه عالم ما او زه حاضر او ناظر ما سوچ چې تاسو ورننوځئ او شروع کوئ فيه په یو کار کې په یو عمل کې الله وزوینا او وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء او نه پټیږي ستا د رب نه اے پیغمبره په مقدار د یو ذرې باندې هم چې مثلا هغه ذره به موږ د واګو وړوکي بیږي په مقدار د یو وړوکي بیږي عمره فی الارض پس مکه کې یو شی الله نه پټي ولا فی السماء او نه په اسمان کې الله نه شي ته پټي هر یو شیز کا هغه په مکه کې او په اسمان کې الله ته ټول معلوم دي دا الله په علم کې دي الله نه پټي ولا اصغر من ذلك او نه پټي استا درنا یو ډېر وړو کې سيزو من ذلك د دې ذرینا مثلا بنده د ذرینا واغس په وړو کې دی دا نه وړو کې سيزي هغه د الله نه پټي چې هغه د میږي او پښو دا نه پټي الله نه پټي ولا اکبر او نه یو وی سيزو الا فی کتاب مبین مگر دا ټول درج دي په کتاب کې چې هغه ښکار کتاب دی چې هغه لوح محفوظ دی لوح محفوظ هر شی الله سره درج په لوح محفوظ هیڅ یو شی د الله د علم نم نوځي او د لوح محفوظ نم نوځي الله سره پر ریکارډ کې دی او علم کې دی الله سره الا خبردار ان اولیاء الله بیشک د الله دوستان چې دي چې هغه مؤمنان دي او هغه د الله تابعدار دي نو دا دوستان د الله چې دي لا خوف علیهم نه به هیڅ یره بدی باندې دی به یریږي نه ورځ د قیامت کې دی به یریږي نه الله بدی د یره محفوظ ساتي ولا هم يحزنون ولا بدی غم جن کیږي چې دنیا کې را بنگلا پاتې شوی دا نو یلا آخرت کې جنت ترالم او ما لزیر فرشتي را کوي چې وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون مې رېګا مغم جن کېګا استاد پر زیر دې د جنت او د دنیا بنگلا چې واه کډېر په خوارو وګړي واغره نه پاتې شوالي پسې غم دي نه داسې ولي د دنیا بادشاہ وي او چې الله تعالی ورته جنت نصیب کړي او زیر د جنت د فرشتو په ذریعه سره ورکړي نو دې به غمجن نه پاڼې پسې بلکې دې ډېر خوشالي په جنت او د دنیا بادشاہي او د دنیا بنگلې هغه ورته یو خوشي میراث کړي د جنت په مقابله کې هغه ورته است دا اولیاء الله شو الله د اولیاء الله تعریف مونږ خو ولي هغه ته وایو کنه چې هغه په هر څه باندې پوي یره فلانه سړی وی ولي او ګوره چې څوک ورته څه په زړه کې ونیسي نو بس هغه په پوي او فلانه سړی فلانه ولي لته او زړه کې ورته دا خبره نیولې و چې یره زه به دې هغه ولي منم چې ته زلاړ شم او ما ته انوا کېږي نو
بس یو یل تلاړو ناغه ورته الوا کې مو ناغه ورته زړه کې دا نیولې وه هغه ورته کېنو نو هغه د هر څه نه خبرې موږ ولي هغه ته یا په هوا باندې څوکۍ وسي نو موږ وایو دا د الله ولي دی په هوا وسي خو الله داسې سړي ته ولي نه وایي داسې سړي ته ولي نه وایي او بعضې وایي یو ولي و هغه یو ځل دیګونه باندې و او ښه مزېدارې وریجې او غوښې پخېدې او لاندې ترې نغرې ته اوسپنې پروت و او هغه ورغې او هغه نغرې راواخیسته او په دیوال باندې وویشته او دیګونه یې واړو چا ترې نه تپوس وکړه دا ولې ویې چې بیت الله کې مې ولیده چې سپی داخلېده نو دا مې په هغه وویشته وروي بیت الله تسبیح داخلي دا هوني او صاحب گزارې نو بیت الله سره مسبی نه کېږي هلته خو مسبی نه کېږي نو څه پوي نه دی نشته هغه یو پرېږدي نه تسبیح یو خدا درو او بل دا درو چې تا دیوال نه غړې د دروازه ولا د بیت الله سپی دې په څه کسه په کوشش دا خلک دا بیان او فلانی ولی بچ زنګر ته لاړو نو ایمانان به راټول باندې نه به ځان له کټو باندې نو پای کې وپریو دا څه خبري موږ ولې نه ته وایو چې ما فوق الاسباب هغه کټ کارونه کوي موږ ولې نه ته وایو والله دې ته ولې نه وایو الله وی زما اولیاء سو وی الذين امنوا اولیاء الله هغه دي چې ایمان راوړي صحیح عقیده کو ساتل وکانو یتقون او دې د الله نه یریږي د الله په تابعداري کې ژوند دي تقوا څوک چې مؤمن دی او څوک تقوادار نو هغه د پټي زمیدار دی مداسه دی ولي او هغه په دفتر کې ملازم دی مدا ولي او هغه یو تاجر دی او په دکان کې تجارت کوي مدا د الله سره ولي دی اولیاء الله سخکری نہیں سخاص علامی نہیں خو بس چې څوک مؤمن دی او د الله تابعدار دی او د الله د نافرمانی نه ځان ساتي بس دا قصري دا ولی تفسیر ابن کثیر کې حافظ مادودی ابن کثیر رحمه الله لیکلي وی من کان تقیا کان لله ولیا څوک چې پرهیزګار دی بس دا د الله ولی دا د الله ولی نلوی علماء چې د الله په تابعدارۍ کې ژوند تېروي دا لوی اولیاء عام عوام چې د الله په تابعدارۍ کې ژوند تېروي نو دا هم اولیاء دي د خپل مرتبه دي د خپل مرتبه اولیاء دي امام ابو حنیفه رحمه الله قول نقل شوی دی او د امام شافعي رحمه الله چې علماء اولیاء الله دي نو بل ولی به نه په دې ځمکه خدا هغه علماء یادوي چې الله د هغې په تعریف کې وایي چې یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات الله تعالی د مؤمنانو درجه اوچتوي او چاته چې الله علم ورکړی دی نو هغې ته لوی درجې ورکوي او دا هغه علماء یادوي چې د الله نه په صحیح معنو کې یریږي د الله په تابعدارۍ کې ژوند تېروي انما یخشى الله من عباده العلماء عام علماء نه یادي چې زمون په شان دي ګناګار سره د تر ماخامه پورې د دنیا په کارونو کې اړه او چرته یو ګنټه په ټول ورځ کې د الله کتاب توبه سي او ټول ژوند په دنیا کې تیری دا څه ککړ په دنیا کې چې نو دا نه یادي خو چې څوک د الله تابعدار دی باندې یادي او الله سره څومره تعلق زیات دی نو دومره لوی وي الله د دې لپاره بشارت ذکر کړي لهم البشرا د دې لپاره د خوشخبری د دې لپاره وایي خوشحالي فل حیات الدنیا په ژوند د دنیا کې دی له الله خوشخبری ورکړي د دې لپاره خوشخبری د په ژوند د دنیا کې لکه قران کریم کې الله وایي وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجري من تحتها الانهار
دا بشارت دی دا خوشخبری دا مددی دا پارا بھئی بشارت پجل دا دنیا کی وفی الآخرت و پا آخرت کے ہم آخرت کے من فرشتے دا قذیر ورگئی کہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون اور په وخت مرګ کې مولا فرشتي راځي او دې ته وزیر د جنت ورکړي ندی د پاره وزیر او بیا فرمایي لا تبديل لكلمات الله نشته د بدل وعدو د الله لپاره الله چې دا کومه وعده کوي چې چا ایمان راوړي وي تقوا اختیار کړی وي مداغې لپاره په دنیا کې بشارت دي په آخرت کې به بشارت دي دا اللہ دا وعدے دا نہ بدلیږي دا بہت خوشحالی کی ذالک هو الفوز العظیم او دا لویه کامیابی ده دا لویه کامیابی ولا يحزنك قولهم او نه دې کوم چې تا لره پیغمبر وینا د مشرکان چې دې ګډې وړې خبرې کوي ان العزة لله جميعا عزت او غلبه چې دا خاص د الله د پاره د ټوله دا اللہ پر اختیار کہ استا عزت تلی نقصان نشی رسول هو السمیع العلیم اللہ وریدن کے دے ندی خبر اللہ علیم اور وریدن کے دے ندی پا خبر باندے اللہ بولا سزا ورکئی کم خبر تا تسلیل یا ایوہ الناس اے خلقو قد جاتکم یقینا راغلت تاسوتا موعظت من ربکم وعظت جانب درفستا سنا وشفاء لما في الصدور او علاج دا مرضونو لپاره چې هغه پسینو کې وي پدړو کې وي وهدن او دار خودن کی کتاب الله رضا او هدایت او رحمت او رحمت للمؤمنین المؤمنات لپاره قل بفضل الله وبرحمته وایا اے پیغمبر چې په فضل الله سره او رحمت الله سره فبذلك فليفرحوا وسپدې باندې خوشاله دي شي داخلكو فليفرحوا خوشاله دي شي داخل هو خير مما يجمعون دا ډېر بهتر نعمت دی دا نعمتونه یجمعون چې داخله کې جمع کوي قل وایا اے پیغمبر ارایتم خبر را کې ماتا ما انزل الله چې هغه څه چې نازل کړی دی الله پاک لکم ستاسو لپاره مې رزق در رزقنا فجعلتم منه حراما پس ګرځوي تاسو بعض داغه حرام وحلالا او بعض حلال دغه حلال حرام پدې قل وایا اے پیغمبر الله اذن لكم آیا الله اجازه درکړې تاسو ته دې خبرې اما الله تفترون یا په الله باندې دروغ پوری کوي تاسو چې د ځان ته تحریف او تحلیل کوي او نسبت الله ته وما ظن الذين يفترون او سده ګمان دا کسانو چې هغه جوړي علی الله الکذب په الله باندې درو یوم القیامت د قیامت متعلق چې الله به دی معافي نه الله به مؤاخذه کوي د دې ګمان سره چې موږ الله وبخي الله بينهم ان الله ذو فضل على الناس بشك الله خاوند فضل دے فخلق باندې ولكن اکثرهم لا يشكرون لیکن اکثر دے خلق نا شکر نہ ادا کوي الله پہ رحم کوي او دې شکر نہ ادا عبادت نہ کیدا وما تكون في شان اونیت اے پیغمبر پہیسیو عمل کی پہیسیو کار کی پہیسیو حال کی وما تتلو منه من قرآن ونلولت اے پیغمبر تدی قرآن ناسے صد قرآن ولا تعملون من عمل وعمل نکوے تاسو اے خلقو حسیو عمل الا کننا علیکم شہودا مگر یوں منگا پتا سباندے حاضر و ناظر استفیدون فی سوچ تاسو شروع کوے پیوکار کی تفیدون تتمانات شروع کوے وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة او تپٹی کی استادرتنا کو مقدار دے او ذرے باندې حصہ فی الارض پسمک کی ولا فی السماء او نہ پاسمان کی ولا اصغر من ذلك او نے وڑو کسی ذرے ذرینا ولا اکبر او نے اور بیش ذرے ذرینا
الا فی کتاب مبین مگر دا ټول لیکل شوی دی په کتاب کار کې. الا خبر شه ان اولیاء الله بشکا دوستان د الله چې دی لا خوف علیهم نبی هسرا پدی باندې ولا هم يحزنون او نبی غمجن کیږي. الذين آمنوا وكانوا يتقون او دا دوستان د الله هغه دي چې ایمان راوړي دي وكانوا يتقون او دی ځان ساتي د الله د نافرمانه نه الله نه یری الله نافرمانه نه ځان ساتي. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة شته د دې لپاره زیری په ژوند د دنیا کې او په آخرت کې هم. یو سړی راغی ابو سعید خدری ته وایي و یو سړی دی هغه بزرګ دی او بل سړی دی چې هغه بزرګ دومره نه دی دا په شان عمل نه کوي خو هغه سره مینه ساتي. یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دی په قیامت کې جدا جدا نبی علیہ السلام او فرمایي چې المرء مع من احب سړی بلاغ چا سره چې چا سره مینه نو اولیاء الله سره مینه چې کوم دی بلا د ولایت درجه ته سړی رسي دا کوي خبره اګه اولیاء سره مینه ساتل پکار دي د پاره زیر الله کی لو قل بشرا فی الحیات الدنیا وفي الاخره دې د پاره بشارت دې په ژوند د دنیا کې او په آخرت کې هم. لا تبدیل لکلمات الله نشته دې باندې د توادو د الله لپاره. کلمات الله نه مراد مواعید الله الله د وعدو ده. ذالک هو الفوز العظیم دا کامیابی دا لویا و څه کامیابی دا بشارت د مؤمنانو لپاره د اولیاء الرحمن لپاره دا لویا کامیابی. ولا يحزنك قولهم قولت غمجن کی تعالی اے پیغمبر قولهم وینا د مشرکانو چې کړي وړي وي په الله درو پوری کوي. ان العزت لله جميعا بشکا غلبا خاص د الله د پاره د ټولا دا تاسو په وړو هو السميع العليم او دا الله اوریدون کې دي ټول خبرو لرا علیم او پوهیدون کې دي په ټول خبرو. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اشف مرضانا ومرضى جميع المسلمين. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات. اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.